درنو لیدونکو سلام وخت مو په خیر پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه د مهال تازه مهم او وروستیو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم امریکا په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره 28 میلیون ډالر مرسته کوي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو له کډوالو عالی کمشنرۍ یونیسر سره د 28 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ ویس د شنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې لیکلي چې پاکستان ته د خپل سفر په بهیر کې د ملګرو ملتونو له کډوالو عالی کمشنرۍ او د مهاجرت نړیوالې ټولنې IOM له مشرتابه سره خبرې اترې او غونډې وکړي هغه ټینګار کړی زه ویاړم چې امریکا په روان کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنرۍ سره 28 میلیون او له مهاجرت نړیوالې ټولنې سره 9 میلیون ډالر مرستې کړي دي توماس ویس د څرګندونو له مخې د دې غونډې هدف په پاکستان کې له افغان کډوالو په ځانګړي توګه زیانمنونکو وګړو او له خطر سره مخ کسانو ملاتړ و سامانګانو کې 9.9 کیلومتره سړک ګټې اخیستنې ته وسپارل شو د سامانګانو د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د 9.9 کیلومتره سړک د رغولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو د سامانګانو د کلي بیا رغونې او پراختیا ریاست مطبوعاتي مسؤل سمرالدین رسنیو ته ویلي چې د یاد ولایت د مرکز اپکو د کاردی ابو مسلم خارګوټي په ساحه کې 9.9 کیلومتره سړک د رغولو چارې د نیوز دفتر په مالی ملاتړ د 2 میلیون افغانیو په لګښت بشپړ شوې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو یاد سړک 6 کیلومتره اوږدوالی لري چې په بشپړېدو سره د 1222 کورنیو ترانسپورټي ستونزې لرې شوې او د سیمې یو شمېر کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې وه قومي وایي امریکا په افغانستان کې د بشري حقونو ستر نقض کوونکی هیواد دی په افغانستان کې د ایران سفیر او دغه هیواد ځانګړي استازي حسن کاظمي کومي د ډسمبر 10 بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي ترڅو چې د ملکی وګړو په وړاندې د جنایتونو له کبله امریکا او د هغوی جنگي متحدین محاکمه نشي دا ورځ به یوازې د ابر قدرتونو د سیاسي منشور په توګه د هغوی د نظام ټینګولو لپاره یادېږي د قومي په خبره چې نړۍ اوس هم په افغانستان یمن او غزه کې د لویدیځوالو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې له ستونزې سره مخ ده او دوی په وړاندې د عدالت پلي کېدو ته تږې ده د یادونې وړ ده چې ایران تر دې وړاندې هم امریکا په افغانستان کې د بشري حقوقو پر نقض تورنه کړې ده له فراه ولایت 12 ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ایران ته ګرځول شوي د فراه له ابو ناصر فراهي بندره 12 ټانکره وارد شوي بې کیفیته تیل بیرته ایران ته ګرځول شوي دي د فراه ولایت د شیخ ابو ناصر فراهي د نورم او سټانډر ملي ادارې امیر وایي چې د سټانډر ملي ادارې لخوا 12 ټانکره تیل چې له ایران وارد شوي او بیرته مسترد شول سرچینې ویلي چې دغه تیل د ابو ناصر فراهي بندر له لارې بیرته ایران ته منتقل شوي دي د نورم او سټانډر ملي ادارې ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بې کیفیته توکي هیواد ته وارد کړي دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم له ایرانه د بې کیفیته تیلو ټانکرونه مسترد شوي دي رینا امیری یو وار بیا د نجونو د زده کړو پر بندیز نیوکه کړي نوموړي د دوحې ناستې په څنډه کې ویلي دوی څو ځله اسلامي امارت ته وریاده کړي چې بشري حقونو ته له درناوي پرته ورسره نړیواله ټولنه مخ ته نشي تللی د امیري په خبره چې د نجونو پر زده کړو له بندیز سره ګڼ افغانان هم مخالفت کوي او له اسلامي امارت غواړي چې دا بندیز پای ته ورسوي نوموړي ویلي چې له اسلامي امارت سره په دې اړه څو ځله خبرې هم کړي دي هغې ویلي عادي وضعیت ته د راګرځېدو لپاره له اسلامي امارت سره ډېر څه کول پکار دي د یادونې وړ ده چې د دوحې ناسته نن پیل شوي چې پکې د افغان ښځو د کار او زده کړو حقونو په اړه خبرې کیږي کابل کې د 429 میلیونه افغانیو په لګښت د سرطاني ناروغیو روغتون جوړیږي د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه روغتون د کابل د طبي علومو پوهنتون د علي آباد په تدریسي روغتون کې جوړیږي هغه دې تکړې دغه تشخیص او درملنې مرکز د جوړولو او بیا رغونې پروژه په 2000 کال کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې په مالي مرسته پیل شوې وه خو د ستونزو او د بریجې د نشتوالي له امله د دغه مرکز کار په ټپه ودرېده
د هاشمي په وینا چې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې مرکز په هیواد کې یوازینی د تشخیص او درملنې مرکز دی چې له هیواده بهر د زرګونو سرطان ناروغانو د تګ مخه نیسي. نوموړی زیاتوي دغه روغتون بهر ته د افغانانو له لوري د سرطان ناروغۍ درملنې لپاره د ډیرو لګښتونو مخه نیسي. اوس مهال د علي آباد تدریسي روغتون د سرطاني ناروغیو په داخله څانګه کې 14 متخصصین شتون لري چې ځوان او ډاکټرانو ته د تدریس ترڅنګ د سرطان ناروغانو ته هم روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د افغانستان بانک وایي چې تیره میاشت کې مو 3.5 میلیارډ زاړه بانکنوټونه سوځولي. د افغانستان بانک ویلي چې په تیره یوه میاشت کې د هیواد په 4 زونونو کې څه باندې 3.5 میلیارډ زاړه بانکنوټونه راټول او سوځولي دي. افغانستان بانک ویان له رسنیو سره په تازه مرکه کې ویلي چې په دغه سوځول شوو بانکنوټونو کې د افغانیو ټولې بڼې شاملې وې. د ویان په خبره د افغانستان بانک د زړو بانکنوټونو د سوځولو پر ځای نوي بانکنوټونه بازار ته راوباسي او دوی دا زړه بانکنوټونه د یو ځانګړي طرزالعمل له مخې راټول او سوځولي دي. همداراز د افغانستان بانک له ټولو هیوادوالو غوښتي چې زاړه بانکنوټونو د هیواد د پیسو د تبادلې په مرکزونو کې په نوي بانکنوټونو بدل کړي. یاد بانک په دې ټینګار کړی چې د دوی موخه دا ده ترڅو هیوادوالو لپاره په راکړه ورکړه کې اسانتیاوې برابرې کړي. کابل کې یو کس ته په عام محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوه. ستره محکمه وایي د کابل ښار لومړنۍ محکمې د څلورم زوم د جزا دیوان په حکم یو کس ته په عام محضر کې تعزیري سزا ورکړې ده. سترې محکمې پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه کس دوسیه چې پر زنا متهم و د کابل ښار ابتدایي محکمې د څلورم زوم د جزا دیوان د الف جز لخوا په دقیق ډول څېړل شوي. یا دیوان متهم کس ته پر یو کال تنفیذي بند سربیره د 15 درو تعزیري سزا حکم کړی و. دغه حکم د سترې محکمې عالی مقام لخوا تایید شو. هرچینه یې زیاته کړي چې متهم کس د تنفیذي بند د وخت تر پوره کېدو وروسته پرون په عام محضر کې چې د محاکمو مسؤلینو دیني علماو او عامو هیوادوالو هم پکې ګډون درلود 15 درې شرعي سزا ورکړل شوه. د یادونې وړ ده چې له دې مخکې هم پر مرکز سربیره په بېلابېلو ولایتونو کې مجرمینو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي. یوناما وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی خو د بشري حقونو وضعیت لا هم کړکېچن دی. ملګري ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې د وسلوال تاوتریخوالي د کمښت له امله امنیتي وضعیت ښه شوی خو د بشري حقونو وضعیت لا هم کړکېچن دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي یوناما د لیندۍ په 19 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15مې کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې د افغانستان له سرپرست حکومت یو ځل بیا غوښتنه کړې چې هیواد ته د یو باثباته سوله ییز او سوکاله راتلونکي رامنځته کولو لپاره د بشري حقونو مکلفیتونو منلو او ساتلو څخه د اساس په توګه کار واخلي. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه د 1948 کال د ډسمبر پر 10 د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع لخوا تصویب شو چې د ملګرو ملتونو د غړو په منځ کې افغانستان هم د هغې د تصویب ملاتړ وکړ. د دې اعلامیې په متن کې راغلي چې ټول انسانان آزاد زېږېدلي او په وقار او حقونو کې سره برابر دي او د راتلونکو بشري حقونو تصویب ته یې الهام ورکړی.